دا نقطې معنی ادبي دا برته چاړي او دا داوی چې کوم دا نه دي کوي یا ودا داوا کړی دا چې وابیان د جهنم سپي قائم په جهاد کړه دی وی لبیک راځه مناظره کوي دوی مې داوا کړی دا چې وابیان دماغ خراب پرې کوټو مناظره کوي پرې خیر دی جوار مولي صاحب خبرې کوي بابا مولي صاحب څنګه چل دی صحت مو ښه دی خیر دی الحمدلله شکر په دې ساتلو مولي صاحب پوښتنه مې کوله وایه څوک یو مې نه پېژندې عزت الله خبرې کوم سپینې وړې نه وایه خدمت مفتي صاحب دلته د وابیان دي مونږ ته وایي ستاسو د احنافو ملیانو ته د جمعې لمونځونه نه ورځي څنګه وایي ستاسو د احنافو ملیانو ته چې دی د جمعې لمونځ نه ورځي چې دا کوم لمونځ چې دوی کوي دا په احادیثو کې شته نه دی 12 رکعاته وایي د ځان نه جوړ کړي دي هغې ته راته وښیه که نه صحیح لمونځ راته ته وښیه څو رکعته دی هغوی خو د نبي اسلام د جمعې لمونځ طریقه دا وه چې 2 رکعاته به یې په مسجد کې وکړو فرض ده بیا د وروسته 2 یا 4 سنت کول دا 12 رکعاته وایي نشته دی او چې ټیک ده میدان ته شي تل د شپه 2 رکعاته وښیه زه به ورته 12 رکعاته وښیم دغه خبره خو نه ده حاجي مفتي صاحب دا په کوم حدیث کې راغلي تاسو یو حدیث څه معلوم دی محترمه د اواز کمولو باندې زیاتولو باندې کار نه کېږي زه د وابیانو سپیشلیسټ یم او سم سپیشلیسټ یم داسې کار وکړه که وادي خو اواز دې سم که نو خبرې به وکړم او که سني نو ورته وې وادي میدان ته که جراف دې خو په ټوله دنیا کې چلنج دی که نه زه وابیانو سپیشلیسټ یم ورته ووایه زه خپله علاجي سیمه ما ته پته وه تا کې رامیتوب راشته خو ما ته پته وه که نه ستا د اواز نه پته ولګېده چې تا رامي نه کنځلې مو کوم مفتي صاحب ګوره مسلمان ته دا اخلاق لایق دي نه ګوره دا اخلاق ستاسو ګوره مونږ ته مفتي صاحب شیخ صاحب وایي مسله دا ده چې زه وهابیانو ته د خوارجو عقیدې قایل یم که نرمي زه نه کوم ما کې منافقت نشته که نه صفا خبرې کوم زه ټولو وهابیانو ته د خوارجیت قایل یم چې وهابیان خوارج دي دا هم ثابت وم زه مفتي صاحب نورې خبرې پرېږده زه وایم ستا مونځ هم نه دی ځکه ستا مونځ ده او زه تا سره سیلفي کېږم زه دا چلنج ما قبول کړه ما ورته خبرې کوو په همدې موضوع باندې زما ورته خبرې زه ستا مونځ میدان ته شه تیمو ټاکه چې روز کې ټوله دنیا مولې باندې دا اوس ستا مونځ دی د جمعې مونځ دی دی که دی پرونه به اوس به دې کړي باندې خبرې نه کېږي که نه ولې نه کېږي ولې نه کېږي دا تاسو کومه زه د علاجت یوه مسله د قرآن او حدیث خلاف بیان که زه ځان ته مه وایه که نه ګوره یو حدیث ما ته زه د بخاري شریف یو حدیث سندن او متنن وایي زه منم زه اوس په دې ټایم راته او کله ته ومې ویلې بیا به څه کېږي واوره د بخاري حدیث واوره حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم كبشة خبر مكة وكان خبر مكة ومفتي شيخ ګوره تا ته دوست تا نه زه پوښتنې وکړم تا نه دوست عربۍ کې خبرې راځئ په عربۍ کې خبرې کوو راځه يا جرار كلم معي بلغة العربية اترك بشتو كلم معي بلغة العربية اترك بشتو كلم هل أنت عالم يا جرار قل لي هذا اترك بشتو قل لي هذا هل تستطيع أن تتكلم معه بلغة يو حديث تشوفي ما ترى خبر نشي كولي زما تر عربي خبرې وکړه که 2 منټه خبرې وکړي کما سره دې 2 منټه عربي خبرې ته خو ما سره بچې نږدې تاسو وادیانو ما نه خلاصې نشته تاسو زه د ګوره څومره چلنج نه ورکوې څومره غټې خبرې کوې ګوره څومره غټې خبرې کوې زمونږ یوه مسله د قرآن حدیث خلاف ثابت کړه ده زه ستا مړ ژوندي ته زه ستاسو سیدیانو ګوره زما واوره مفتي صاحب ګوره زه ستاسو مړو ژوندو ته چلنج ورکوم چې د حدیثو یوه مسله د قرآن حدیث خلاف ثابت کړه ده
دا څه زمونږ دا زه ستا ته وایم ستا د جمعې مونږ نه دی ځه ستا د جمعې مونږ نه دی ځه زه ستا د یا ګوره ته دې چلنج ما ته ورکړه زه وایم ستا د اودس طریقه هم نه دی ځه مفتي صاحب د چلنج شوز ما ته که ستا د نبي علیه السلام په طریقه د اودس دا خو تاسو وایي ممبرونو باندې خو لګېږي ته چلنج ورکړه ته چلنج حرام دی شرکیات دي او چې کله مناظرې میدان ته کېنئ نو شرمېدل بیا پکې بدعت دی کومه مسله غواړي چې تا سره د خبرې وکړم کومه مسله غواړي چې خبرې پرې وکړو راځه زه وایم چې د اهل حدیث یوه مسله والله که ته ثابت کړې د قرآن او حدیث خلاف توسل خبره شو راځه توسل باندې خبرې کوو د مور راځه د توسل په راځه شروع شو بسم الله بسم الله توسل باندې ته موټاکا او یو چلن مې ژوندۍ او زستا مړ ژوندو ته حرمت کې مو یو دلیل پیش کو زستا مړ ژوندو ته ګوره دې چلنج دې ته وایي ګوره ما ته چلنج وایي ګوره چلنج ما ته وایي زه وایم چې ستا مړ ژوندو ته زما چلنج دی دا هلته چې یوه مسله د قرآن او حدیث خلاف ثابت کړه نه بسم الله کړه یا ما ته چلنج راکړه ستا ثابت ګوره څومره چلنج د ممبر په سر د ممبر په سر چلې واخلې او چلنج دی تا ته زما 10,000 روپۍ انعام دی تا کې غیرت شته که نه کتا کې غیرتي ته د یعنې چې یوه مسله د قرآن حدیث خلاف ثابت کړه د ایمان تعریف وکړه ایمان تعریف وکړه ایمان څه ته وایي ایمان څه ته وایي راځه پټه کومه موضوع کستا اودس طریقه زده وه مفتي جنرال کستا د اودس طریقه زده وه والله زه تا ته 10,000 روپۍ دروخېږم درولېږم زه شروع شه اودس ما اواز دی ته ما پېژنې په دې نیټ کې ستاسو اپرېشن نه زه کومه ما مې د عزت الله یم ستاسو د کبارو څرمنې شي وباسم هغه ټلیفون مې پسې کړی زه عزت الله یم اوس زه عزت الله یم نمبر دی دا طریقه مې نه شروع کړې دا په نت کې ورکړو عزت الله یم یم عزت الله یم خو خبرې نه ته ورکړه نرسه میدان ته چې د تقلید په موضوع چې کله وې ته یې وټاکه ولې وټاکو ورته ښه دی نه ورته ښه دی راځه زه ستاسو صحیفیان مړه ژوندي ګوره اسانه خبره دا چلنج دی که نه ته نورې خبرې پرېږده عقیدې پرېږده زه وایم ستا راځه په تقلید خبرې کوو راځه په توسل خبرې کوو راځه تا اودس دی په کومه مسله خبرې کوې تا کې غیرت شته زه تا ته خوښه ستا شوه په کومه موضوع په کوم دا خو ستاسې خانفینې کې دا خو ستاسې خانفینې کې چې په طاقت دپاره جایز دی خو ما ستا پسې خانفي عمل کوو که نه ستا هدایلې کې تقویت دپاره تا کې غیرت نشته ګوره ټلیفون مې ورپسې کړی چې غیرت در کې شته زه وایم چې راځه هغه عوام چې تر ته ورته ناست یو دا ډوډۍ ورته بایله ګوره تا ته پاتې ما دا زمار دا زما که نه ټلیفون مې ورپسې کړی دی ولې ته ښه دی ساوا چاوره دی دا زناسې ما تا سره په کوم موضوع کې خبرې کوې په کوم موضوع کې ته تیار یې تا ته ګوره داسې غیرتي راځم او دا په عربۍ خبرې کوو تا په عربۍ خبرې کوو ته په عربۍ خبرې کوو راځه ته په عربۍ ټکې نه پوهېږي ته په عربۍ ټکې نه پوهېږي والله که په ټکې عربي پوهېږي دا والله که په ټکې عربي پوهېږي راځم
دی تاسو په یو مفتي ندیم باندې خوند شته دی په یو مفتي ندیم هم خوند شته دی نرشه ماته میدان ته چېرته راوځو چې ارمان ته مې پوره کړمه عربي نه زده ته په عربي خبرې کوي راځه په عربي خبرې کوي ټکي عربي کاتل لري ټکي عربي کاتل لري ټکي عربي راځه ما ته تاسو مستعودت نه لري راځه په میدان د مناظرې کې ما ټول دنیا میدان د مناظرې کې خبرې کوي غیر دې ته وي ګوره ته ماته چلنج چې فلاني مسله دا اوس تاسو سورۃ الفاتحه په سورۃ الفاتحه په موضوع باندې راځه ما ته د عربي په عربي ژبه کې د فاتحه په مسله باندې خبرې کوو چې فاتحه جایز ده کنه راځه ما ته شروع شو راځه سورۃ الفاتحه يا مفتي قل لي هذا هل يجوز لرجل ان يقرا بفاتحه الكتاب خلف الامام ام لا؟ قل لي هذا اترك پشتو يا مفتي ومفتي زيبا ومفتي زيبا بتكي عربي هذا بين نبري راجا راجا بفارسي نبري تب دينا بوزي مفتي زيبا غورا ده تب عربي تكينا بوزي ابن عمر ودا سيد راجا موتابا بو حديث يوسف سنة بيوزا څنګه ما ته روزي يا رب درجنستا دا دې چلن جو ته ګورا سام مړي ژوندې معنی یری مکبرو کې تاسو مړي معنی یری مکبر کې تاسو مړي معنی یری ټول تاریخ ټول ته معلوم دی کنه شراب هغه سره ورته کې هغه تصویران دې ګورې مونږ ته راځي دا چلن دا ته په دې کې چلن نه ورګه دا نه کې چلن نه ورګه انا کې چلن نه ورګه دنه چلن نه جناب چې سکول ټاپرو ته هغه تصویرونه سره ورته کې هغه می سره لاس کړی دي او په دې ځان چې تاسو یې خپل ما په څه کولو کې دا نشر کوم د سپیشورو دا ګوره دا ریکارډینګ نکته دی ګوره تاسو څومره ځان نه یو شی جوړ ګوره ته ورکول کېږي دا زمې ما عمر ولې خلک ګوري چې له دا معلومه چې په دې اړه به شرم نه تفکر دی ګوره تاسو کوم موضوع خبرې کول غواړئ کوم موضوع محل دی اعراب دی راځي کوم د تدارکات کې چې بیا مو دي کې محل دی اعراب راځي خو ته به بل څه نه مدد باندې غواړي عربي معنی څنګه پوهیږي عربي معنی څنګه پوهیږي عربي معنی دی عربو یا برتانیې او بیا خو کې طلاق څنګه وای نه راځي ګوره دومره د کې عربي څنګه کنه فوندونه کې باندې عربو برتانیې ته څنګه وای ګوره مفتي دا دعوا ده دا مفتي دا دعوا مفتي ګوره ته وایي چې ته په عربي پوهیږي زه نه پوهیږم نو یو کس چې په ژبه پوهیږي هغه پکې خبرې کولی شي تا ته ټکي خبرې درځي ته په یو ټکي نه پوهیږي زه په عربي باندې خبرې کولی شم زه په عربي خبرې کولی شم راځه الکتب بعد کتاب الله صحیح بخاري شریف باندې حدیث تو وایي حدیث به ته په معنا راځه دا خبرې خلک اوري ته یک تا ما ته دوه منټه په عربي کې خبرې وکړي ته ته لږ روپۍ انعام درلېږم والله که ته دوه منټه دا بخاري شریف او حدیث تو ترکیب وکړه سورۃ الفاتحه ترکیب وکړه راځه ما ته ګوره تا کې دومره مهرت نشته په کوم موضوع خبرې کول غواړي ګوره ما درپسې والله ما فکر کاو چې بده کې ما والله چې فکر کاو چې ته بده کې غیرتي او تاسو به غیرتي او غیرت دې په یو موضوع ما سره خبرې نشي کولای اوس یو موضوع باندې یو موضوع سره خبره کوم ته مقلد که مجتهد زه مجتهد نه یم او مقلد هم نه یم نو ته څه په تقلید باندې خبرې کو مستثر نه موضوع تاسو ته مجتهد که مقلد زه نه مجتهد یم او نه مقلد یم زه متبع د قرآن حدیث یم متبع د قرآن حدیث ته مجتهد که مقلد زه نه مجتهد یم نه مقلد یم دا خو ته وایې که نه ته پاتې کېږي اوس کانه زه بېرته پوښتنه کوم عقیده کې ته مجتهد که مقلد عقیده کې ته مجتهد که مقلد عقیده کې ته مجتهد که مقلد خپله بس ما جواب ته وکړې زه د غیر قرآن حدیث اتباع کوم شاویر یو کس به او داس نه
اودس مې درته یاد کړي چې تا ته مفتي صاحب اودس نه درځي هغه ما نه پوهېږي توسل موضوع مې درته یاد کړي هغه نه وتښتېدلې توسل موضوع نه وتښتېدې مجتهدی که مقلدی که اهل الهوای ساده خبرې را سره وکړي جواب مې درکړ ما ورته وویل زه اتباع کوونکی یم دا چا ویلي چې یو کس به یا مقلد یا مجتهدي باره کې یو دلیل پیش کړه ښه زه درته بیا وایم ته څنګه ته اتباع کوونکی د شی زه اتباع کوونکی زموږ د خوږ نبي علیه السلام یم او د قرآن زموږ خوږ نبي علیه السلام نبي علیه السلام خبرې د قرآن خلاف نه صحابه کوم تاخ کې واچول صحابه نه مني نو ګوره ته خبره لنډه وکړې نو لنډ جواب غواړي چې ما نه تفصیل غواړي بیا تفصیل او که نه اوس واوره جواب ووره که نه صحابه چې څوک نه مني مسلمان نه دا کوم سوال دی امین الله بشوري مسلمان دی که کافر دی هغه تاسو نه دی چې مسلمان دی چې ستاسو دا قبر پرست مسلمان دی اوس دلیل دی د مدعا سره مخالفت کې راځي موافق نه دی تا ووایي چې کوم سړی صحابي نه مني دا مسلمان نه دی امین الله بشوري فتاوی دین خالص وپنځوس ځایونو کې وایي چې دا قول د صحابي د صحابي قول لره حجت نشته دې لره دلیل نشته دا ثابت نه دی دا مسلم دا خو ته م وایې نه دا خو ته م وایې دا خبره خو ته م کې دا ته نه کې زه نه کوم خبره اوس دلته وره بخاري کې د کتاب التیمم ته چې لاړ شي نو د عمر لالو روایت دی واوره تا خبره دې ثابتومه اصول دا دي یو دلیل به صفاکې بل ته به دي تا وایي چې کوم سړی صحابي نه مني دا مسلمان نه دی ما درته وویل من الله بشوري فتاوی دین خالص کې 250 ځایونو کې لیکلي دي چې دا قول د صحابي د دې لپاره حجت او دلیل دا ټول دلیل نه دی هغه ته الفاظ ذکر کوي اوس دا من الله بشوري مسلمان دی که کافر دی دا جواب تو استاد دروغ ویلي کوم د شیخ امین الله صاحب چې حق و صریح 200 او 430 په صفحې واوره کنه جواب اوري کنه جواب کومه کنه ته اوس ما من چې ګوره شیخ صاحب لیکلي چې کله یو حدیث د نبی علیه السلام راشي او د صحابي اجتهادي موږ به سره د احترام د صحابي د نبی علیه السلام حدیث اخلو احترام به د صحابي کوو دا خبره زموږ شیخ صاحب حق و صریح کې هم لیکلي دا 430 په صفحه کې خبره واوره کنه مفتي صاحب خبرې مه کوه کنه ګوره خبره ګوره ما ټولې چې راځي استفتاء شوې ده د صحابي باره کې او ده ورته بیا ویلي چې قول د صحابي حجت نه دی دا وضاحت د هلته ولې نه کولو خو صحابو ته یې دشمني بل دا چې په ریکارډ باندې د ده بېنبیانې پرې کېږي چې دا بلال صاحب دا خبره کوي عمر صاحب دا خبره کوي دا بیا مدان چې د جمعې کېږي تاسو عثماني بدعت وایي تاسو خو د عثمان صاحب مخالفت کوئ 10 رکعته تراویح دي په اسلام کې دا خبرې جواب اورې که نه جواب اوره دا ستاسو صحابو سره اوس واوره که نه مفتي صاحب من کې خبرې مه کوه مفتي صاحب ګوره که دا چې ولې تا باندې اور لګېدی مفتي بېرته جواب اوره ګوره اخلاق دې ته وایي چې جواب اوره ګوره یو ځای کې ته وایې عمري بدعت دی بل ځای عثماني موږ نه وایو موږ چېرته نه وایو دا ستا د کتاب نه به ثابتومه چې بدعت یو چې موږ ته نه ګوره شیخ صاحب په حق صریح په 4 جلد او 302 صفحه کې لیکي چې د صحابه او اقوال مجد دي که نه بیا د دې تفصیل کې دا تفصیل فرض کې لیکي که مفتي صاحب هر ځای کې دا تفصیل نه کوي که نه تفصیل شنیع ګوره مفتي صاحب تا سره علم نشته تا کتابت نه دی کړی هر ځای کې هل تفصیل نه کوي دا بیا د دې خپلم کې دا بیا دا خو تم کې دا جواب خو تم کې تا د یو درې حدیث وایم همدا جواب ته خپلم کې ګوره بخاري ته چې لاړې تا صحیح بخاري واوره ته جواب کې ته محمل ما ته ولټوه ته ما ته محمل ولټوه صحیح شو صحیح بخاري امام ګوره مفتي صاحب پام دې خبره کوو راځه په وجه خبره کوو راځه په وجه خبره کوو راځه د وجه په صفت په کوم باندې مو خبرې کېږو مفتي صاحب مفتي صاحب ته ولې په کوم موضوع خبرې کې راځه په دې وجه خبرې کوو تاسو سیاسیانو ته والله که حیاتیان تاسو خپل حناف ته مسلمان نه وایي تاسو خپل حناف ته مسلمان نه وایي دا چې کوم موضوع مې راځه لنډ 3 منټه تاسو در کومه خبره واوره 3 منټه خبرې به څنګه واوره یو خبره واوره وایي ما باندې چې کومه فتوا راغلې ده زه سیفي یم الحمدلله ما خبر سرته ورسولې اورم زه سیفي یم الحمدلله غیره چې سیفي یم
که مبارک پیر شیخ خراساني اخندزاده سیف الرحمن رحمه الله عقیده یو عقیده به ما ته داسې ښایي الزامات نه وښه ما ته داسې یو عقیده به ښایي چې عقیده د اهلسنه والجماعه د اصولو مخالف ده یو عمل به داسې عمل ما ته ښایي چې هغه د فقه حنفي ستا په اصطلاح چې هغه د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د حدیثو یا د هغوی مبارکو د اقوالو د افعالو مخالفت پروت دي زه مجرم یم او ستا زه به د دې تصفیه کوم ته به د دې تصفیه کې چې تا باندې کومې فتوې لګېدلي دي ستا کوم بې ادبي په کتابونو کې شوي دي ته به د هغې ذموارې هغې صفحې به کې په تا لومبۍ فتوا په بری سعید پاکوهین کې نه په ټول دنیا کې دا فتوا ده چې وهابیان د زمانې دا خوارج دي علامه شامي وایي قاید علمای دیوبند وایي ته به د هغې تصفیه کې زه د خپل شیخ تصفیې ته تیار یم راځه بل کار به وکړو انفونه کوي عزت الله صاحب راځه په دې موضوع به وکړي خپله تصفیه وکړه او زما سیفیانو کتابونه راوړه مبارک صاحب رحمتالله علیه سوا د جوابات سیفیا نه بغیر بل کتاب نشته دی هغې باندې ته اعتراض وکړه زه به یې جواب کوم ګوره مفتي صاحب مبارک صاحب په ذات ما د وخت خبرې واوره خبره ختمه شوه لنډه دی ستاسو ته موږ اهل حدیث پرېږده ګوره ستاسو احناف چې پنجپیریان دي که حیاتیان دي که بریلیان دي هغوی تاسو مسلمان نه مني موږ پرېږده موږ تا ته مسلمان وایو هغه لرې خبره ښه تاسو ویلي چې په کومه مسله خبره واوره خبره واوره که نه منفي خبرې مه کوه منفي خبرې مه کوه ګوره ستا خبرې ختمې شي تا ویلې په کومه مسله باندې موږ ګوره موضوع مفتي صاحب منفي خبرې مه کوه که نه منفي خبرې مه کوه مفتي صاحب منفي خبرې مه کوه خبرې مسلمان نه دی هغه ته د کفر نسبت کوي او ته په ما الزامي حجت پیش کوې ما ته یې په دلیل کې پیش کوې تا ته خپل احناف مسلمانان نه وایي ته د خپلو احنافو نه ځان مسلمان ثابت کړه تا ویلې په کومه مسله کې احناف دغه او سیفیان چې د قرآن او حدیث خلاف دي راځه توسل په مسله کې تاسو بدعت توسل په مسله کې تاسو بدعتیان استئ توسل په مسله کې راځه توسل په مسله کې څه شو په دې باندې خبرې کوو راځه دعوه دي که توسل مسله کې دعوه وایه د توسل مسله کې زموږ دعوه دا ده چې توسل جایز دی شرعي توسل هم شته د مور توسل چې اسألک بحق فلان او په جاد فلاني دا بدعت دی دا زموږ دعوه شو دلیل وایه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد دا دلیل شو دا خود دلیل شو کار به خلک په هندوستان کې پرته ده او دلیل د سواد نه بیا راخطا نو کوم سواد نه راځي ګړې سپاده نشته که نو وایي بدعت دی ما ته وایي بدعت دی چې بدعت شو حرام هم شو که نه چې بدعت شو حرام هم شو که نه نو کنځلې خو ته کوې که نه تا ته خو چا کنځلې دي د دې خبرې شاید نه ما کنځل نه دي کړي ما خو حقیقت بیان کړی شیخ افضل باره کې د دویم اشاره راګز کړي دي باره کې ځکه چې کوم ثبوت دلته قسم وخوره ده تا ودې ښځه طلاق دی چې ما شراب کړي ده زه شریک دلته قسم وخوره په تاریخ د طلاق دی په تاریخ د طلاق زه په تاریخ د طلاق دی زه په تاریخ د طلاق دی داسې ووایم داسې وایم په ما دې ښه د طلاق دی چې ما په ما دې ښه د طلاق دی چې خبره واوره په ما دې ښه د طلاق دی چې ما شراب نه دي څښلي ده ته ووایه ده په تاریخ د طلاق دی زه په تاریخ د طلاق دی ته خو به حلاله وکړي که نه ته خو به حلاله وکړي ته خو به بیا حلاله وکړي کوم شی به پیدا کړي حلاله به وکړي ته خو به حلاله وکړي تاسو خو د حلالۍ لارې شته دی حلالۍ ته به پروت یو حلالۍ به وکړي موږ به څه کوو وکړه دا په تاریخ د طلاق دی ګوره ستا امام وایي لا ينبغي لأحد أن يدعو الله تعالى بأسمائه وصفاته وإشكال لپاره جایز نه دي ګوره تا ویلې چې ته په توسل په مسله کې ته ماته یو حدیث پیش کړه ما ورته ویلې چې نبي سلم حدیث دی چې من حدث فی امرنا ګوره خبرې مه کوه ګوره مفتي صاحب ولې ګوره تا کې دومره ته ماته په ټلیفون دومره تا کې حوصله نشته ته چې مخامخ کښېنې ته خو به واخله لغړې ته بله خبره نه تا کې حوصله نشته مفتي صاحب ګوره ولې لرې کړ شو دلیل پیش کومه که نه تا ته چې دلیل نه ښکاري ته به وروسته جواب وکړي که نه دې ته انسانیت وایي دې ته ګوره ته وروسته خبرې وکړه تا ته موقع درکول کېږي ګوره تا ویلې چې ته ماته په دې باره کې حدیث پیش کړه آیات پیش کړه څه چې وایي ګوره نبي سلم حدیث دی نبي صلی الله علیه وسلم خبرې واوره که نه مفتي صاحب ګوره ستا خبرې زه څومره په حوصله اورم
تا ته معلومېږي تا باندې ډېر پرېشر راغلی مفتي صاحب څوک چې پرېشان یې هغه د خبرې کوي خبرې واوره ستا خبرې ما واورېدې ګوره انسانیت دې ته وایي چې ستا خبرې اورم زما به اورې ګوره تا ویلې چې په دې کې حدیث پېښ کړه ما ته ویلې چې نبي صلی الله حدیث دی چې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې په دین کې داسې یو کار وکړو چې ما نه ثابت نه هغه به ردي مردودي د مړو وسیله چېرته په صحیح حدیث کې نشته او خبره واوره ما خبره ختمه ده همدغه د ستا امام صاحب دی هغه فرمایي چې لا ينبغي لاحد ان يدعو الله ما خبر نه ده ختمه ما خبره نه ده ختمه ما همدغه مسله ده ما ختمه نه ده ما تا درې منټه خبرې وکړې زما نیم منټه خبره نه ده زما نیم منټه زه ته نه ورشه کوم شی په دین کې ثابت ني کوم شی په دین کې ثابت ني اول به ته د وسیله توسل به ذوات الفاضله د دین نه خارج ثابت دی دا په دین کې نشته کنه نشته کنه حدیث په باندې ثابت دی نشته کنه یو حدیث پیش کا زه د مړو وسیله باندې یو حدیث پیش کا بسم الله بسم الله د مړو وسیله د مړو په وسیله کې ګوره چې دې نشي پیش کولای ما خبره صادقه شو چې دا بدعت دی لکه ورشه یو حدیث پیش کا یو حدیث پیش کا یو واحد